ته د اقبال جان باره کې څه نن سبا دغه د ویډیوګان دغه د وفات نه پس داسې خلک د ویډیوګان شیر کوي ته به دغه څه ویل غواړې دغه خلکو ته؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږ وروڼو دوستانو، هغه د الله پاک وبخي، یو شاعر و د پښتو د ژبې یو شاعر و، او که هر څنګه دغه کړي و، بعضې ټپي خلکو یې مصري کې هم ورکړي، خیر په مهرباني وکړئ وروره، د هغه د مرګ نه پس دغه شیزونه مه شیر کوئ، مه غږوئ، مه دغه کوئ، ولې چې اوس هلته یو غټ منزل شروع شوی دی، هغه د آخرت منزل دی. ولې که دلته دا تاسو دا غږوئ نو دا کې هغه ته دغه رسي، نقصان رسي، او بس د هغه لپاره دعاګانې غواړئ، د هغه لپاره دغه غواړئ، مه کوئ دا دغه د خدای بندیانو مسلمانان یو، آخر کریمه هم ویلي، تاسو ته ښه پته نه ده چې د انسان ګوره که انسان ډېر هم بد کردار وي دغه، خو د مرګ نه پس یې خلک بیا د خو دغه کوي، ولې چې خدای پاک ته هغه ته خپل مغفرت نصیب کړي، خپل دغه دې کړي. وایي دا دغه تاسو پلیز مه کوئ دغه شیرینګ، دا کمیګانې یا ډرامې یا نور څه بالکل هغه مه شیر کوئ. ګوره دغه لپاره دعاګانې غواړئ، ښایسته انسان او ښکلي انسان و، ولې داسې کوئ؟ تاسو په دې باندې نه پوهېږئ، دا خو انډیا والا کوي یا یورپ والا کوي یا دغه والا کوي، د هغو خو آخرت باندې یقین نشته، زمونږ په آخرت یقین دی. ګوره داسې مه کوئ. او زمونږ د پښتنو دا یو خبره ډېره مشهوره ده چې د مرګ نه پس مونږ اورې نو مهرباني وکړئ چې لږ د هغه د ویډیو ته لږ دغه ورکړئ، هغه د الله د خاورو سره وبخي، کم از کم خو نن هغه د دې دنیا کې نشته، نو د هغه هفته په خبر کې لا نه ده شوې. تاسو ضرور د هغه ویډیوګانو ډرامې یو بل مهرباني وکړئ، د خپل فیسبوک او د یوټیوب کیمرې لګولي، د خدای ظالمانو خپله پښتو ارزم پرېښوده، دوا ولو کې دغه ولو کې نور دا قصې مه کوئ. السلام علیکم.